سلامونه نیکې هیلې احترامات د ام سی ان یوټیوب چینل درنو لیدونکو او اوریدونکو هیله لرم جوړ او روغ بایاست او د صحت په کاریو کې به نګهتي وئ. هغو دوستانو نن یو ځل بیا تاسو ته له یوې نوي ویډیو سره راغلی یم. ویډیو د دې په باره کې ده چې څنګه موږ خپل د فیسبوک اکاونټ د تل لپاره ختم کړو. دوستانو هیله لرم چې ویډیو تر پایه راسره وګورئ او ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو لومړی سر به تاسو څنګه وکړئ خپل فیسبوک ته به راشئ. کله چې خپل فیسبوک ته راغلی نو تاسو به راشئ دغه خپل پروفایل ته. دوستانو هر کله چې تاسو خپل پروفایل ته راغلی نو تاسو به دلته څنګه وکړئ لاندې به راشئ. کله چې لاندې راغلی تاسو ته دلته یو آپشن راځي چې هغه دی د سیټینګ په نامه. کله چې سیټینګز ته راغلی نو تاسو به دلته څنګه وکړئ خپل پرسونل اکاونټ انفارمیشن ته به راشئ. یو منټ په انتظار شئ تر څو تاسو ته دغه صفحه راخلاصه شي. کله چې تاسو ته دا راخلاصه شوه نو له هغې وروسته به تاسو څنګه وکړئ رابشئ دلته اکاونټ اونرشپ ان کنټرول باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړئ لږ به تاسو دلته یوه شېبه به انتظار شئ تاسو ته تر څو بله صفحه راخلاصه شي. دلته به دوستانو تاسو ته دوه آپشنونه راشي چې یو یې میمورالایزیشن سیټینګز دی او بل یې ډي اکټیویشن ان ډیلیټیشن دی. دوستانو دلته به تاسو څنګه وکړئ د دویم باندې به کلیک وکړئ ځکه چې اول باندې تاسو کله کلیک وکړئ نو تاسو ته دلته وایي چې ډیساید تصمیم ونیسه what happens to your account after you pass away. کله چې ته وفات شې ستاسو اکاونټ ته باید څه پېښ شي او په دوهم کې چې کوم کې ترسره شوي دي او دغه وایي چې په موقتي یا په دایمه ډول ستاسو اکاونټ څنګه کړئ ډیلیټ کړئ. نو تاسو به څنګه وکړئ په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو به دلته راشئ ډي اکټیویشن به نه وایي یعنې غیر فعالول به نه وهئ. تاسو به دلته په دې باندې کلیک وکړئ تر څو ستاسو اکاونټ د تل لپاره له هغه شمارې څخه ډیلیټ شي یعنې ستاسو په هغه شماره باندې به دغه اکاونټ نه وي د تل لپاره به ډیلیټ شي. نو تاسو به دوهم باندې کلیک وکړئ د هغې وروسته به بیا راشئ دلته په کنټینیو ټو اکاونټ ډیلیټیشن باندې کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ دلته تاسو ته یو څو آپشنونه راځي بفور یو نیډ ډیلیټ we may be able to help. چې مخکې له دې چې تاسو ډیلیټ کړئ مو کېدای شي تاسو سره کومک وکړو. نو دلته چې کومې صفحې وي یا کوم بل څه وي که نه تاسو کوم څه ورته انتخاب کړئ چې ډیلیټ شي یا د نه شي ډیلیټ. دلته ډېر علتونه موجود دي چې یو یې I spend too much time on Facebook. زه فیسبوک کې ډېر وخت تېروم. I have privacy concerns. زه دغسې اندېښنه لرم که نه. I don't feel safe on Facebook. زه فیسبوک کې د محفوظیت هغه نه لرم احساس نه کوم. My account was hacked. زما اکاونټ هیک و او داسې نور ډېر اپشنونه دي که نه تاسو وګورئ خپله انګور فایند فیسبوک یوزفل. زه دغه د فیسبوک ګټور نه بولم. نو تاسو به څنګه وکړئ کنټینیو ډیلیټ باندې به کلیک وکړئ په یو به هم کلیک نه کوئ تر څو ستاسو اکاونټ دایماً دپاره ډیلیټ شي. نو تاسو به څنګه وکړئ دلته په ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو تاسو به لږ انتظار شئ. کله چې تاسو لږ انتظار شئ تاسو ته یوه بله صفحه راځي. دلته ستاسو نه پاسورډ غواړي. تاسو به کوم پاسورډ ورکوئ دا به زه تاسو ته اوس وښایم. هغه د اکاونټ پاسورډ چې دغه اکاونټ ته مو ورکړی دی نو تاسو به دلته همغه ورته ورکړئ ستاسو اکاونټ به دایماً ډیلیټ شي. زه دلته راځم هغه پاسورډ ورکوم. دوستانو ما دلته پاسورډ ورکړ. اوس په کنټینیو باندې ما کلیک وکړ. دلته ماته آپشن راغی چې ډیلیټ اکاونټ. زه دې مرحلې ته راورسېدم. کله چې دې مرحلې ته راورسېدم په دې باندې کلیک کوم چې تر څو زما اکاونټ ډیلیټ شي. کله چې ما په دې باندې کلیک وکړ دلته ما ته پاس لیکلي هم دي چې ستاسو اکاونټ به 13 ورځې بعد ډیلیټ کېږي. دلته داسې وایي چې که چېرته تاسو په 13 ورځو په منځ کې څنګه وکړل تاسو دغه اکاونټ ته داخل شوئ نو ستاسو ډیلیټ به کینسل شي. نو تاسو څنګه وکړئ تاسو تر 13 ورځو دپاره دغه اکاونټ ته یعنې د یوې میاشتې لپاره دغه اکاونټ ته مه داخلېږئ تر څو ستاسو اکاونټ دایماً ډیلیټ شي. نو تاسو تر 13 ورځو پورې خپل اکاونټ ته مه داخلېږئ تر څو ستاسو اکاونټ ډیلیټ شي. نو د داسې نورو خوندورو ویډیوګانو لپاره چې موږ تر تاسو چمتو کوو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ موږ در سره تعقیب کړئ. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. الله په امان. ښه وختونه.